السلام علیکم ګرانو هیوادوالو، خدای دې وکړي چې ټول روغ او خوشحاله اوسئ. امید لرم چې ژوند به مو ښه روان وي. یو نوې ویډیو ته ښه راغلاست. نن زموږ موضوع دی الا ګار، یعنی د دې په باره کې مونږ خبرې کوو چې مونږ څنګه کولی شو چې په ټرین سټیشن کې مونږ یو د ټرین ټکټ واخلو، غواړو یو ښار ته لاړ شو، ځو ګاغ ته. هلته مونږ څنګه وکولی شو چې ټکټ واخلو او هغه خبرې چې د ټکټ اخیستلو په وخت کې پکارېږي هغه باید وپېژنو. زه غواړم چې په دې درس کې یو لنډه محاوره مې جوړه کړې ده او امید لرم چې تاسو لپاره ډېر ګټور تمام شي. او دا هغه خبرې دي چې کله مونږ په ګاغ کې یعنی ټرین سټیشن کې یو ټکټ اخلو په هغه وخت کې ډېر پکارېږي، یعنی ډېر استعمالیږي. اوس غواړم چې دا خبرې تاسو لپاره تشریح کړم. یوه لنډه محاوره ده د دو کسانو په منځ کې چې یو مشتری دی ټکټ اخلي او بل د دفتر کارکوونکی دی. اوس راځئ چې درس شروع کړو. Le client, bonjour, je voudrais réserver des billets de train, s'il vous plaît. Bonjour, je voudrais réserver des billets de train, s'il vous plaît. Bonjour, le client معنا مشتری. Bonjour, ورځ مو بخیر یا ستړی مه شئ. Je voudrais زه غواړم چې réserver معنا ونیسم یا واخلم. Je voudrais réserver یعنی زه غواړم چې محفوظ کړم یعنی واخلم. د billets de train معنا د ټرین ټکټونه. s'il vous plaît په مهربانۍ سره. هر کله چې وایي چې زه غواړم چې ټکټ واخلم بیا به je voudrais réserver زه غواړم چې واخلم. L'employé. Oui, monsieur. Pour quelle destination? Oui, monsieur. Pour quelle destination? L'employé معنا هغه کس چې هلته کار کوي یعنی مامور د دفتر کارکوونکی. Oui, monsieur. ښه محترمه. Pour quelle destination معنا کوم یو منزل لپاره. destination منزل ته وایي. دلته معنا دا دی pour quelle destination یعنی کوم ځای لپاره یعنی چیرته ځې. کوم ځای ته چې ځې د هغه ځای نوم ورته اخلي. destination معنا آخري منزل چې ته کوم ځای ته ځې یعنی کوم ځای ته ځې. Le client. Ah bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. Ah bien, il me faudrait un aller-retour Paris-Lille avec un départ le mercredi 15 au matin et un retour le vendredi 17 au soir. Je ne connais pas les horaires. مشتری ورته وایي Ah bien, ښه il me faudrait un aller-retour. په ټکټ اخیستلو کې دوه قسم، یو انالي سامپل دی چې مثلا یو طرفه ځي، یو چې د انالي غوتوغ دا معنا لري چې مثلا ځي هم راځي هم دو طرفه چې مونږ او تاسو ورته وایو. زه وایي چې il me faudrait un aller-retour زه ضرور لرم چې یو دو طرفه ټکټ واخلم Paris-Lille پاریس نه چیرته لیل ته. avec un départ le mercredi 15 au matin یعنی غواړم چې د چهارشنبې په ورځ 15 تاریخ چهارشنبې په ورځ سهار لاړ شم. avec معنا سره د un départ معنا تللو ته وایي. le mercredi معنا چهارشنبې ورځ 15 یعنی دلته د 15 د تاریخ معنا ورکوي. le mercredi 15 یعنی 15 تاریخ چهارشنبې ورځ. au matin معنا سهار. et un retour او بیرته واپسی چې دی un retour معنا واپسی. le vendredi 17 جمعې 18 تاریخ جمعې په ورځ au soir ماښام یعنی بیرته چې راځم 18 تاریخ جمعې په ورځ ماښام راځم. je ne connais pas les horaires او زه نه پیژنم یعنی زه نه پوهېږم ستاسو les horaires معنا ټایم ټیبل یعنی کوم وخت کې ټرین ځي کوم وخت کې راځي هغه ټول ټایم ټیبل ته چې وایي les horaires. L'employé. Alors, vous avez un TGV toutes les demi-heures entre 6h et 9h au départ de Paris. Alors, vous avez un TGV toutes les demi-heures entre 6h et 9h au départ de Paris.
l'employé اوس ټایم ټیبل ورته ښایي چې په دغه وختونو کې ټرین ځي. alors ښه vous avez تاسو لرئ un TGV یو TGV ټرین toutes les demi وخت په هر یو نیم ساعت کې ټرین ځي صحیح شو. entre 6h et 9h یعنی د 6 بجو او 9 بجو په منځ کې entre 6h et 9h د 6 او 9 بجو په منځ کې وای نیم ساعت کې یو ټرین ځي. au départ de Paris یعنی پاریس څخه ځي. au départ de Paris یعنی پاریس سره ډیپارچر کوي، پاریس څخه حرکت کوي، ځي. le client départ vers 8h c'est parfait. départ vers 8h c'est parfait. départ vers 8h یعنی که مشتری ورته وایي چې مثلا دغه ځینه وتل یا ډیپارچر په 8 بجو په شاوخوا کې c'est parfait دا بشپړه ده، دا صحیح ده. یعنی غواړي چې 8 بجو په شاوخوا کې لاړ شي. départ vers 8h یعنی ډیپارچر د 8 بجو په شاوخوا کې، یعنی وتل یعنی دغه ځینه چې ټرین حرکت کوي یعنی تک 8 بجو په شاوخوا کې ټیکټ اخلي c'est parfait دا بشپړه ده. l'employé 7h58 donc arrivé 9h02 et pour le retour vous avez un TGV toutes les heures à partir de 15h. 7h58 donc arrivé 9h02 et pour le retour vous avez un TGV toutes les heures à partir de 15h. اوس امپلای ورته وای چې 9 بجې 7h58 یعنی 9 بجې او 50 دقیقې حرکت کوي، سمه ده. donc arrivé او رسیږي نو donc معنا نو arrivé رسیږي 9h02 یعنی 9 بجې او 2 دقیقو کې. et pour le retour او واپسۍ لپاره vous avez un TGV تاسو لرئ یو TGV toutes les heures à partir de 15h یعنی په هر یو ساعت کې یو TGV هغه ځینه راځي واپسۍ لپاره یعنی 15 بجو نه بعد. په هر یو ساعت کې یو ټرین راځي بعد د 15 بجو نه یعنی 14 بجو 15 بجې 18 بجو کې هر یو ساعت کې یو ټرین راځي. le client او اوس مشتری ورته وایي 18h dans ce cas 18h dans ce cas 18h dans ce cas وایي 18 بجې په دغه قضیه کې یعنی قضیه چې داسې ده چې مثلا په هر یو ساعت 15 بجو نه بعد هر یو ساعت کې یو ټرین راځي نو 18 بجې ما لپاره بشپړه ده. l'employé bien 18h arrivé à Paris 19h04 premier ou seconde. bien 18h arrivé à Paris à 19h04 première ou seconde. l'employé مامور ورته وایي د کارکوونکي bien ښه 18h 18 بجې arrivé رسیږي à Paris په پاریس کې à 19h04 یعنی 19 بجې او 4 دقیقې کې première ou seconde. د première ou seconde معنا دا دی چې لومړنی یا دویم. دلته مطلب یې د هغه ټرین کلاس دی. première معنا لومړی کلاس کې او یا seconde یعنی دویم کلاس کې. ټرین دوه کلاس لري، یو مخکنی برخه یو لومړنی به یعنی فرست کلاس او سیکنډ کلاس. le client seconde یعنی سیکنډ کلاس یعنی دویمه برخه. l'employé fumeur ou non fumeur fumeur ou non fumeur fumeur ou non fumeur یعنی هلته ټرین کې داسې یو برخه ده چې مثلا هلته د سګریټ څکلو اجازه شته، په یو برخه کې سګریټ څکلو اجازه نشته. دا ورته وایي چې مثلا فوموخ معنا هغه برخه چې سګریټ پکې اجازه شته او یا نو فوموخ هغه برخه کې چې سګریټ څکلو اجازه نشته یعنی سګریټ والا یا بې سګریټ والا. دا مشتری اوس ورته وایي نو فوموخ یعنی سګریټ نه څکم د سګریټ والا په برخه کې نه. نو فوموخ معنا بې سګریټ یعنی سګریټ څکونکي په دغه کې نه. l'employé vous avez une réduction آیا تاسو یو تخفیف لرئ
ریډکسیون معنا تخفیف لکه محصل دی هغه یو قسم تخفیف لري یا مثلا عمر کم وي یا یو قسم غیمی کارتونه دي هغه واخلي هغه به تخفیف دي. vous avez une réduction آیا تاسو یو تخفیف لرئ. le client اوس مشتری ورته وایي نو je ne crois pas نو je ne crois pas نو نه je ne crois pas یقین نکوم یا نه لرم مطلب یعنی je ne crois pas یقین نکوم چې کوم تخفیف به ولرم. l'employé alors cela fait 92 euros. Alors cela fait 92 euros. alors l'employé de کارکونکي ورته وایي alors معنا ښه cela fait 92 euros دا کیږي یعنی دا جوړیږي یعنی د ټرین پیسې سو 92 یورو. دا زمونږ درس و. امید لرم چې ورباندې پوه شوي یاستئ. که چېرې کوم مشکل لرئ کولی شئ په کمنټ کې راته ولیکئ.